څه دا زما موټرسیکل چشمې پر لیکلي وه او شوی ما خو پر لیکلي وه 120 رفتار د یارانو خار نه معلومېږي چې چیرې ولاړ دی ماته وه ترن چیش پسې ګرځې وروره دغه دلته خپل موټرسیکل پسې ګرځېدم ولې ستاسو موټرسیکل ورک دی یا زه دا دی پر موټرسیکل ناست یم حال ما چیش پر لیکلي دي هو هغه ما پر لیکلي دي ما 120 رفتار د یارانو خار ولې چیش دی نو دا شوق دی دا ښه خوند راکوي هغه داسې د خارانو مخ کې دی یوه نه خواره سبده نه کې زما ورور یې خو یوه نه یې هغه به دې دا څه معنا دا دې پر لیکلي دي ورورکه جانه پر لیکلي وایي مست ځواني مست یاران که چې شابل پر لیکلي اجل واټ دا څه معنا دا څه د دې څه اوس څه ادب شته وروره نو ته نه ولې همغه رضي که تا ته ولې زور درکوي خو چې هم پر ولیکه دا خو دا چا خپل شوق دی ما بابا د چا په کارو څه کار لري وروره زور نه راکوي او وروره که زور نه راکوي زه وایم زه اوس په دغه دلته ناست یم زه ناست یم چې دغه موټرسیکلان والا راسي زه دا یې ورسره سر خلاص کړم دا ولې وروره خو یا به خپل نوم پر لیکلی و یا به خپل تخلص پر لیکلی و دا اجل واټ و دا که زور درکوي خرڅ پرې کړم دا وروره ته کښېنه زه راځم دا څه معنا ده دې ته ماته یو 15 ګټې راته ووایه یو 2 ګټې یاره ورورکه یوه ګټه یې راته ووایه څه درته ووایم اوله ګټه دا ده چې نه ورکېږي هر ځای چې وګوره وروره دا لیکنه پر لیکلي جیب پیسې دا هم پسې پر لیکمه زما په کارو کار مه لرئ دا بره ورکېږي نو دا بره معلوم یې ښه زما په کارو کار مه لرئ هی ورورکه دونه وخت چې دې پر یو بل شي باندې ضایع کړی وای اوس په سم دم ورورکه جانه یو شی درڅه جوړ شوی وای ښه ته دا راته ووایه ته وایه زه د دې مخ ویسې دا هم پر لیکمه چې زما په کارو کار مه لرئ ته ورورکه جانه د کومې خوا سره را روان شوی ته اوس کومه لار لرې شاته چې دا لیکلي هلته به بل وروره روان هغه به ګوري وایي دا څه نه چې دا سړی دی دا لیکنه یې پر کړې ده ما وروره د چا په کارو څه کار لري وروره هغه سړی وروره کور ته جغت کړي دلته راسي د چا په موټرسیکلان به دا لیکونه پسې چې راخسي په چا څه کار لري وروره ورڅه خپل کار جوړ کړه زه خپل موټرسیکل پسې ګرځم که په هغې وخت لرې خو راځه راسره پیدا کړه که نه بلا نور جغت مه راته جوړه ورورکه ګوره کومه پوښتنه چې زه ستا کوم هغه پوښتنه راته جوابوه ته د ځانه څه ماته نورې پوښتنې مه پیدا کړو چې زما په خبرو کې ته ما سره ته پوهېږې زه څوک یم زه د یاره نو بس څه درته وایم زه درته وایم چې دغه مه لیکه ضرورت یې نشته دا فالتو کارونه دي وروره بل خو لیکلي وه ګرسره پر دا ځین باندې ور لیکلي وه خو دا بل نفر شاته کښېني دا څونه ګناه لري دا تورې لیکلي دا ته په دې ته نه پوهېږې شکر دی ښه غټ سړی فرشي دي سر خلاصېږي بیا زه ستا سره سم دم د مینې خبرې کوم زه درته وایم زه دلته ناست یم چې دا هر یو راځي دا هر یو څه دا پوښتنه زه کوم چې ډېره ګټه کوله بره به ورورکه جانه ګر سره به زه خطا ته ورولم خطا ته ورورکه پر دا ټانکۍ و پر دا بغلۍ و پر دغه بریک بتۍ و پر دې ګورته شانه بیا ور ولیکم خطونه باندې ولیکم که ډېره ګټه کوي نه ما وروره ته زما استاد یې زه تا ته خبرې جواب درکړم څوک یې ته چې کاره څه ته کومه لار لرې شوق زما په رقم یې کوه نه دا شبنما والا خط پر ولیکه د یارانو خار نه داسې پل راپورته مډل د شپې چې دا بتۍ پر برابرې سي جا پله به د لرې څه به معلومېږي د یارانو خار 1 کیلومتر پایاب پورته کړی ده دا دې روان دي ظالمک موږ په رقم شوق کوو وروره یاره دا ستا د خبرو څه داسې معلومېږي چې زه د بل چا سره پر دې اړه خبرې ونه کړم ډېر به ښه چې خپلې پښې سپکې کړم خپلې کوترې ګونۍ ته ور اچوم او دغه علاقه ته پرېږدم ولې دا یوازې ته دغونه ډېرې خبرې دې راته وکړل دا به نور څونه خبرې راته وکړي خو یوازې دا ویلی چې مال دا به ګټه نه کوي دا څه معنا هغه ته وروره دونه راته شبنما سولې شبنما دې راته جوړه کړه ورورکه جانه د یارانو د یارپانو خار دې راته جوړ کړي یاره دا خارونه او دا شان زما در وس تېر دي ښه خبره دا ده چې د دې ځان وکاږم چې نه کار په هغه کې څه کار پرېږده دا به نو بیا خلک قضاوت وکړي چې ما تا ته ښه خبره وکړله که غلطه خبره وکړله خو خوند نه پکار هېڅ خوند نه پکار که خپل پر څټ باندې ولیکې دغه د ریپانو خار
لا خوند نه پکې عارفي د چا سره چې څه عارفي پاته د ورورکه جان دا یې ورسره ښه د مینې او د ورورولۍ او د جار او د قربان خبرې کوه یا قربانه دغسې بس ورورکه جانه مربه چې ژوند برابر دا خوند نه در سره کوي ورسه وروره ورسه وخت مزه کوه خپل کار دې کوه ته که زمزمه کوې که دغه کوې دلته اواز پر ما مصب وه چې بیا چې خراب دی دلته دا وروره د موټرسیکلان پر زراو ولاړ دي نفس چې ولاړ چې در وکاږي او یاران غمازان ته د الله بنده څه خبر یې دا وروره د پیې راته کش کړي راته وټخېږي ته په څه خبر یې هم کوترې موترې به دې پرسل ته کوې که نه پروګرام دې در وړګیا کومه یاره رنګ دې لا د وړګیا دی ښه خبره ده ونه څه معنا لري موږ ورورکه جانه د یو اصلاح خبره ورته کوو پر ده دونه بوج شوله څه یې دي سمه ده بلا ته پوهېږې خپل دې وړګیا پوهېږې خپل دې ورورکه جانه د عارفانو خار پوهېږې دا پټه دې پخه شو کوي را For supporting our channel, please subscribe channel and share videos.